د دنیا ژوند ټول 3 ورځې دی، پرون، نن او سبا. پرون هغه چې بیا هیڅ کله نه راګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چیرته تاسې ته مصیبت در رسیږي نو دا مو وایي چې لو فعلت کذا لکان کذا، که داسې مې کړي وای نو داسې به شوي وو، بلکې ووایي چې قدر الله وما شاء فعل، څه چې الله وغوښتل همغه وشول. نن هغه چې ختمېدونکی دی او هیڅ کله دوام نه کوي. سبا هغه چې موږ او تاسې ټول نه پوهیږو چې په دې دنیا کې به یو که تر ځمکې لاندې. الله تعالی فرمایي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هیڅوک نه پوهیږي چې سبا به چیرې وي او هیڅوک نه پوهیږي چې په کومه ځمکه به مري. هر سهار یو نوی پیل دی. هر ورځ په دې ګمان ژوند پیل کړئ لکه همدا چې مو وروستۍ ورځ وي. مینه وکړئ، موسکا وکړئ، احسان وکړئ، نیک تعامل وکړئ، د بندگانو حق مخورئ او د الله تعالی حق ادا کړئ. آیا د داسې یو تجارت په اړه مو فکر کړی چې ټوله ګټه ده او هیڅ تاوان نه لري؟ د دنیا راکړه ورکړه به تاسې ټولو تجربه کړي او دا به مو لیدلی وي چې ګټه او تاوان دی، خو دا څه چې زه یې په اړه غږېږم ټوله ګټه ده، هیڅ تاوان نه لري. له الله تعالی سره تجارت هیڅ تاوان نه لري. زه نه، الله پاک یې درته وایي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. چا چې له الله تعالی سره راکړه ورکړه وکړه، الله تعالی به یې څو چنده ګټه ورکړي او دته ډیر زیات لوی او ښه اجر دی. آیت ته مو پام شو د الله تعالی په تجارت کې 2 ګټې دي، یو خو څو چنده ګټه چې په دې دنیا او په هغې دنیا یې درکوي، او یو همدارنګې لوی اجر، دا یې بونس دی. نو اوس فکر وکئ تر دې هاخوا بل ښه تجارت شته چې انساني وکړي؟ عمر رضی الله عنه وایي چې له الله تعالی سره تجارت په دې معنی چې د هغه تعالی په لار کې مصرف وکړي، فی سبیل الله یو څه ورکړي. ډېری خلک به داسې څیزونو ته اړتیا لري چې ما او تا ته ډېر عادي دي، د همدغې په تمه به دوی د الله تعالی بندگان دي چې تاسو دوی خوشحاله کوي. په دې ډاډه اوسئ چې الله تعالی تاسې خوشحاله کوي. د الله تعالی په کائناتو کې په دې نظام کې هیڅ کمی نه راځي چې هغه تاسې سره مرسته وکړي، خو کله چې تاسې مرسته کوئ هغه حتما بدله درکوي. تر الله تعالی بل ښه رښتیا ویونکی څوک کیدی شي؟ هغه تعالی وایي چې مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. د صحیح مسلم په یو بل مبارک حدیث کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی د خپل بنده په توبه باندې دومره خوشحالیږي لکه یو سړی په یو بیابان کې سورلی لري یا په اوښ باندې هر څه بار کړي، که خوراک دی که څښاک دی، د سفر هغه ټوله توښه په دغه اوښ باندې بار وي. ناڅاپه د سړی دغه اوښ ورک کړي، اوښ ته ورک شي، دا سړی ډیر ستړی ستومانه شي او ډیرې ولټوي، بالاخره ستوماني یې اړ کړي چې د یوې ونې لاندې ویده شي. یو وخت ناڅاپه دی راپاڅېږي، ګوري چې اوښ یې مخې ته ولاړ دی. نو په ډیرې حیرانۍ او د ډیر هغه خوشحالۍ د احساس له امله دی نعوذ بالله وایي چې اللهم انت عبدي وانا ربک. نعوذ بالله، ای ربه ته زما بنده یې او زه ستا خدای یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی تر دغه انسان هم ډیر خوشحالیږي د هغه چا په توبه باندې چې د الله تعالی درگاه کې توبه وباسي. نو ای غافل بنده او ای زما ګناهګار وروره، ولی باید ناهیله شي کله چې داسې مهربانه خالق او داسې لوی عظیم پروردگار لري؟ پام کوه چې ناهیله نشي، ځکه الله تعالی وایي ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
مه ناهیلي کېږئ د الله تعالی له رحمت نه، نه ناهیلي کېږي د الله تعالی له رحمت نه مګر کافران. مسلمان باید ناهیله نشي ځکه مهربان او د رحمت خاوند خالق لري. په یو بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی د شپې لاس راوږدوي چې د ورځې ګناهګار بنده وبخي او د ورځې لاس راوږدوي چې د شپې ګناهګار وبخي. نو څومره که د ګناهونه لوی وي او که څومره ډیر وي مه ناهیلی کېږه. همدا اوس توبه وباسه او په دې حدیث زړه ډاډه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. له ګناه توبه ایستونکی ګناهګار داسې دی لکه هیڅ ګناه چې یې نه وي کړي. کله مو داسې احساس کړی چې د ژوند معنوي اړخ مو ډیر ضعیفه دی، زړه مو ستړی دی، په ذهن مو بوج دی، زړه مو کلک دی او ژوند مو بې خونده دی؟ که داسې وي نو پام مو وي چې 4 لاملونه لري، 4 شیونه دي چې په ډیروالي یې ستاسې ژوند همداسې شوی دی. لومړی ډېرې خبرې، دویم ډېر خوب، دریم ډېر خوراک او څلورم له خلکو سره په ډېره ناسته پاسته باندې وخت ضایع کول. دا 4 لاملونه ډېر خوب، ډېرې خبرې، ډېر خوراک او ډېر له خلکو سره وخت ضایع کول د زړه د کلکوالي، د ژوند د بېخونده کېدو، د معنوي روح د ضعیفه کولو او یا د معنوي روح د کمزوري کولو همدا لاملونه یادېږي. اوس د دې ستونزو حل لار څه ده؟ د ډېرو خبرو لپاره ویټامین یا درملنه چوپتیا یا سکوت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي یا غوره خبره وکړه او یا چوپ پاتې شه. د ډېر خوب درملنه قیام اللیل دی. تهجد په ګټه باندې تاسې پوهیږئ چې شریعت کې څومره ستاینه راغلي. همداراز د تهجد ترڅنګ مطالعه کول د ډېر خوب مخنیوی کوي. د ډېر خوراک ویټامین یا درملنه بیا روژه ده. تر ټولو غوره روژه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دوشنبه او پنجشنبه به یې نیوله. داود علیه السلام بیا یوه ورځ روژه نیوله، یوه ورځ بوزه و. له خلکو سره د ډېرې ناستې پاستې درملنه بیا اعتکاف کول دي. ضرور نه ده چې اعتکاف دې په روژه کې وي. تاسې کولی شئ ولنډه موده له خلکو له ټکنالوژي د ښار له زوره زوږه یو آرام ځای ته پناه ویسئ او هلته د الله تعالی عبادت وکړئ، مطالعه وکړئ او ګڼ نور هغه کارونه چې ستاسو زړه ته سکون بخي ترسره کړئ. د دغو 4 لاملونو درملنه ستاسو د ژوند روحاني اړخ پیاوړی کوي، ژوند مو ښه کوي، وضعیت مو ښه کوي، د زړه سکون مو بیرته راګرځوي او له ذهن مو بوج کموي. تجربه یې کړئ. که په دې اړه تاسې کوم نظر لرئ د مهربانۍ له مخې همدلته په کمنټ کې راته ولیکئ. ویډیو هم لایک کړئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو لطفاً یې سبسکرایب کړئ. دا ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ، کیدای شي یو چاته یې ګټه ورسیږي او موږ او تاسې ته الله تعالی ثواب راکړي. شیطان الله پاک ته وایي زما د ستا په عزت او جلال قسم وي تر هغې به ستا بندګان بې لارې کوم تر څو پورې چې په دوی کې روح وي. الله پاک ورته په ځواب کې وایي چې زما د خپل عزت او جلال قسم وي تر هغې به خپل بندګان بخم چې دوی له ما بخښنه غواړي. الله پاک د خپل حزب په اړه وایي الا ان حزب الله هم المفلحون. د الله پاک د ګوند غړي بریا موندونکي دي. د شیطان د حزب په اړه بیا وایي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. د شیطان د ګوند غړي تاوان کوونکي دي. اوس نو باید انسان پریکړه وکړي چې د الله تعالی حزب کې ګډون غواړي او که د شیطان حزب کې ګډون کوي. د الله تعالی حزب کې د ګډون ګټه جنت دی او د شیطان حزب کې برخه اخیستو تاوان دوزخ دی. الله تعالی دې موږ شیطان په حزب کې له ګډونه وساتي. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ لطفاً یې په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک کړئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو سره د ویډیو په شریکولو باندې ثواب شته. دا کار وکړئ او ثواب به ترلاسه کړئ. په استغفار ویلو باندې انسان له بېلابېلو کړاوونو، تکلیفونو، د ژوند له عذابونو او هر څه په امان کیږي او د نعمتونو خاوند کیږي، د نیکمرغیو څښتن کیږي او ژوند یې په نیکمرغۍ مخته ځي. دا ډیره اسانه او اغیزمنه لار ده. که انسان دغه څه چې په ژوند کې ورسره مخ دی له دې لارې حل کړي ابدي نیکمرغي به ترلاسه کړي. هغوی چې استغفار وایي څو ګټې کوي. هیڅ کله په ژوند کې کړاوونو یا دنیوي عذابونو سره نه مخ کیږي.
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هغوی چې استغفار وای هیڅ کله به په عذاب یا په کړه وخت نشي. د معذبهم کلمه اسمی صيغه د دلالت په شمولیت کوي، په دې معنی چې هغوی چې استغفار وایونکي دي هیڅ کله به له روحي، معنوي، بدني او یا بل هیڅ تکلیف سره یا کړاو سره مخ نشي.